अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। د रमज़ान المبارک د میاشتې د ادب په وجه یو مجوسی ته اسلام نصیب کېدل او مغفرت. چا چې هم د دې مبارک میاشتې د آداب او لحاظ ساتلې، الله تبارک وتعالی دته د دې په عوض کې بهترینه صله او بدله ورکړي او هغه ته مغفرت نصیب کړي دي. په کتابونو کې یو واقعا ذکر ده چې د رمضان مبارک په میاشت کې یو مجوسی د ورځې خپل زوی ولیدو چې د مسلمانانو د وړاندې خوراک کولو. دغه مجوسی د خپل زوی ورټولو او وی وهلو او ورته ویل ته ولې په دغه مبارک میاشت کې د مسلمانانو او د دوی د میاشتې د آداب او لحاظ نه ساتي. بهر حال په دغه هفته کې دغه مجوسی وفات شو. دغه ښار یو لوی عالم دین شخصیت دی په خوب کې ولیدو چې دی په جنت کې اوسېږي. دغه عالم دین شخص دنه تپوس وکړو چې آیا ته مجوسی نه وې؟ د ورته په جواب کې ویل آو زه مجوسی وم، لیکن ما ته د مرګ د راتلو نه وړاندې الله تعالی د رمضان المبارک د میاشتې د احترام د وجې نه اسلام نصیب کړلو. ګرانو محترمو، یو مجوسی د دغه میاشتې د آداب او لحاظ وساتو او د دغه میاشتې احترام وکړلو، الله تعالی ورته اسلام نصیب کړلو او مغفرت ورته وکړو. اوس په صحیح معنو کې که یو مسلمان دغه میاشتې روجې نیسي، تراویح کوي، د قرآن کریم تلاوت پکې کوي یا نور مزید ذکر او اذکار پکې کوي، نو الله رب العالمین به د دې په عوض کې څومره ثوابونه او اجرونه ورکوي.